تازه او مهم خبر: طالبانو ازبک توکمه او خطرناک قومندان مخدوم عالم خوشي کړی. په سلامونو مو هرکلی کوم. د طالبانو ازبک توکمه قومندان مخدوم عالم خوشي شوی دی. د طالبانو یو جګپوړی چارواکی تاییدوي چې د دوی ازبک توکمه قومندان مخدوم عالم چې د سړي تښتونې په تور نیول شوی و خوشي شوی دی. د طالبانو یو بل ازبک توکمه قومندان صلاح الدین ایوبي بي بي سي ته ویلي چې ښاغلی عالم د ده په منځګړیتوب راخوشي شو. صلاح الدین ایوبي ویلي چې مخدوم عالم د سړي تښتونې لګول شوي تور یوه توطیه وه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل چې دا توطیه د چا لخوا او د څه لپاره جوړه شوې وه. هغه دا رازیاته کړه چې له ښاغلي عالم سره یو ځای د فاریاب شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنیت پخوانی نیول شوی قومندان قاري اسماعیل هم بیرته خوشي شوی دی. یادونه ده چې د مخدوم عالم د نیول کېدو له کبله افغانستان شمال او په ځانګړي ډول فاریاب کې پراخ اعتراضونه وشول. هغه مهال چې د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني ویلي و چې دوی استخباراتو داسې شواهد موندلي دي چې دوی دغه پیاوړی سیمه ییز قومندان مخدوم عالم اختطاف او انسان تښتونه کې لاس لري او اوس موضوع تر څېړنې لاندې ده. ښاغلی سمنګاني ذاته کړې وه چې عالم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او کابل ته لیږدول شوی دی. هغه مهال د طالبانو د دفاع چارسنبالي وزیر ملا محمد یعقوب مجاهم هم د مخدوم عالم نیول کېدو تر هغې وروسته فاریاب ولایت کې لاریونونو ته په اشارې یوې غونډې ته ویلي وو چې که نوموړی بې ګناه وي نو دوی یې ملاتړی او بېرته به یې خوشي کړي، که ګناه پرې ثابته شوه نو خامخا به سزا ورکول کېږي.